تازه او ښه خبر امریکا له افغانستان سره غټه مرسته اعلان کړه. تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغې مرستې په اړه څه ویلي دي؟ دا مرسته یې د څه لپاره وکړله؟ افغانستان سره جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره د 226 میلیونه ډالر په اندازه مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن پرون جمعه د غبرګولي په 14 وویل چې په دې مرستې سره به امریکا افغانستان کې د 4.8 میلیونو بېځایه شوو په ګډون له 18 میلیونو ښاریانو سره هم مرسته وکړي. بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو کلونو کې له بېځایه شوو پناه غوښتونکو او هیواد ته راتلونکو افغانانو سره مرسته د امریکا لومړیتوبونه ول او په خبره چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا 226 میلیون ډالره تازه مرسته په دې هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په موخه کیږي. بلینکن دا هم ویلي چې د دې مرستو د دوی موخه له هغو ښځو او نجونو ملاتړ هم دی چې له جنسیتي اړخه له خطرونو او تاوتریخوالي سره مخ دي او په خبره چې موږ له نورو مرستندویو ټولنو هم غواړو چې د افغانستان له خلکو سره مالي مرسته وکړي. انتوني بلینکن همداراز په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو هم غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي حل لارې په صورت کې دایمي اوربند وکړي او په دغه هیواد کې 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.